बदकिस्मा क्यों साथ छोड़ गई, दिल रोता है चुप चुप के। अस्सलाम वालेकुम मोरी। वालेकुम अस्सलाम। मोरी चेरته تللی وې؟ 2 घन्ټې انتظار مې درته زویا د جمال خان کره تلم. موري یو خو هر وخت د دې کوره مه وځه، سړی ډېر سپک ښکاري او خلک د خلکو پسې بیا خبرې هم کوي. بچیا زه د جمال خان کره ستا او د عایشې رشتې له تلم. موري لږ شان صبر وکړه، الله به خیر کړي. زه لا په خپلو پښو نه یم ولا، چې کله په خپلو پښو باندې ودرېږم بیا ورکړه ځه که نه. جمال خان ما ته د رشتې نه انکار وکړو. څه انکار یې وکړو؟ بچې هغې زموږ د غریبۍ پورې خندا وکړه. موري دا خو زما د وړوکوالي رشته وه او دا خو یې داجي ته په وړوکوالي باندې ویلې وه زما دپاره. ستا خبره صحیح ده بچې، کله چې انسان بېوسه شي نو خپل رشته دار یې وغورځوي، او جمال خان خو صرف ستا د پلار دوست و. جمال خان ولې زما نه انکار وکړو؟ ولې ما کیسې چللی مورې؟ جمال خان تا نه ستا د غریبۍ ستا د بېوسۍ نه انکار وکړو بچې. ټیک ده مورې، زه غریب یم خو بې غیرته نه یم. جمال خان زما په غریبۍ پورې خندا کړې ده او دا دې په دې خپلې خانې باندې دومره نازېږي نه، څو خانې قبر ته نشي وړلی. عایشه زما وه، زما ده او زما به یي. ودانه زما دا یوه خبره واوره، موږ د جمال خان د ډغرې نه یو. جمال خان سره پیسه ده، الله مکه کس ده ضرر یې در ورسو نو زما به څه کېږي؟ مورې خو چې کومه رشته ما له پلار په وړوکوالي باندې کړې ده هغه به زه ترلاسه کوم. بچې زما دا یوه خبره واوره، دا رشتې په اسمانونو جوړېږي، داسې څه قدم اوچت نه کې چې تا ته پې ضرر در ورسي. زما دا یوه خبره ګورې واوره. مورې هغه صحیح ده، خو دا شي خو ما سره زړه دی او شي ما ته دام ویلي چې زما پلار ته صرف پیسې ښکاري. بچې دغه خبر خو راته زم کوم، د جمال خان په سترګو باندې د لالچ پټۍ لګېدلې دي. هغه موږ د خپل ناستې قابل نه ګڼ بچې. عایشه قمقله ده، داسې حرکتونه کې ګورې چې یو تور سرې پې سپکه شي. مورې کله چې خبره د پښتو د عزت راشي نو پښتانه پکې خپل سرونه مبیلي. ستا خبره صحیح ده بچې، خو داسې کار ونه کې چې په مړونې باندې ستا د پلار نوم بدنام شي. هغه ډېر د پښتو وخت په دې کلي کې تېر کړی دی. دقه خو زه مې یم که نه مورې چې ستا او د پلار د عزت خیال ساتم. او پاتې شوه د جمال خبره، خو د جمال یوه سترګه جاړې او بله خاندي، خو عایشه به زما یي زما. بدانه زویه ویم داسې څه قدم اوچت نه کې ګورې چې زما سترګې پې په دې کلي کې ښکته شي. یا الله ته مې په جولۍ کې خیر واچې. خدایه هغه وکړې چې په څه کې زما او زما د دې بچي خیر وي. بابا جانا چې مې تیاره کړه، راځي چې چای وڅښو. شي بچي چای به زه اوس کوم، خو نن دویمه ورځ ده که نه، زه تا داسې خوښه به وینم. بابا جانا زه غواړم چې زه خپل ژوند په خپله جوړ کړم، خو ته زما د خوښې خلاف یې. عایشې بچي ما ته پته ده چې ته پیغله شوې، په ژوند تېرول ډېر ګران دي. زه غواړم
چې زه تا په خوشحالو کې وینم. بابا زه د خوشحالۍ ژوند نه غواړم، زه حقیقت ژوند غواړم. حقیقت بچې، مور پلار د خپلو بچو د مستقبل لپاره ښه سوچ کوي. ما چې د ودان د رښتې نه انکار وکړو نو پتاو په ودان کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. بابا ولی غریب د خدای بنده نه دی څه. بابا زه محلونه نه غواړم، زه د زړه سکون غواړم او زما د زړه سکون ودان کې دی. بابا چپ، چې د ودان نوم نور په خپله خوله وانخلې. بابا دا ارس خدا په خپله کړي دي او سزا یې مونږ ته میلاویږي. دا فیصله ما مخکې په خپله کړې وه او ما په خپله ختمه کړه. زه به ستا د ژوند فیصله په خپله کوم. خو بابا ژوند زه تېروم، تاسو نه. او عایشې بچې، ژوند به ته تېرې، خو په هغه کور کې به ته ژوند تېرې په کوم کور کې چې د رزق درک نه لګي. بابا غریبي او مالداري خو د الله ته طرفه ده، خو چې بې ژبې نه شي. عایشې بچې، زه چې څه کوم هم ستا دپاره کوم. یا الله زه نه پوهېږم چې څه وکړم، خو زما زړه درزېږي. زه به د خپلې خوښې دپاره جګړه وکړم، خو دا جګړه اسانه نه ده. मैं अकेला हूँ इस रास्ते पर, साथ सिर्फ मेरी तन्हाई है। जो गलतियाँ मुझसे हो गई उनकी सजा ये जुदाई है। अगर गिर भी जाऊं मैं चल चलते तो ये मेरी मजबूरी है। सच के साथ जो चलता है उसकी राह हमेशा दूरी है। शीशे जैसे सपने थे जो हाथ लगते ही टूट गए, अपनों की खामोशी ने मेरे अपने भी मुझसे छूट गए। ما خانو دومره ټینشن مه کوئ، سړی به اوس وختي رسېدلی وي. فردوسه ستا خبره خو صحیح ده، خو بعضې وخت کې به د خپل سوني نه ملیاره کې. هغه خو صحیح ده خانه، هغه هوښیاران وایي کو راله غوا پپیو او کو لاړه نو غوا پردی. فردوسه په ودان باندې زما اعتبار دی، راځي به الله زی. خان را لېږلی. اوس ته زما یې. तन्हा हूँ खामोश राहों में, खुद से भी मैं अनजान हूँ।
भीड़ में रह कर भी जैसे मैं अकेला पहचान हूँ। हर कदम पे गलतियों का बोझ सच से आंखें चुरा ली मैंने। किस्मों पे आकर सोचूं अपनी पहचान गवा ली मैंने। तन्हा अकेला हूँ मैं, एक पहले हूँ मुझे कोई तो धारा तो वो या वदाना पलारा को सो तकलीफ नो خاني سمنو وزلك ميار ډیرو ساده سړی د سنه یریږي خان پولیس ودانا دا لار ده پدې به پولیس هم ځي او ولس به هم ځي. ما ته ته ووایي چې د یوې خبرې هم ټینشن مه کوه. ودانا په دې معاشره کې کله کله انسان ته داسې مشکلات راشي چې هغه مشکلات د پیسو نه علاوه نه حل کېږي. دا والا ودانا ستاینا خان زوست ليش ودانا هغه زمانم لارې به سختي خو چې دا نن تا کومې پیسې وګټلې دا تا په 2 میاشتو کې هم نشي وګټلې. ویما خانه نوې دې په خپله به پوه شي. خان هغه ټیک ته خو دا خو پکې د څه خبرې خان خو د دې خبرې چې دا لار زمانه ده. ودانا په دې معاشره کې خلک څه نه کوي. نن چې تا کومې پیسې وګټلې دا حلالې دي دې ته حرامې نه وایي. خان صحیح وي ودانا خدا خوله به دې لږه بند ساتي. او ځه اوس کور ته لاړ شه او مور ته ووایه ما پیسې وګټلې. ځه فردوسه جی خان ډېره ښه مرغۍ په ګوتو راغلې ده. غم مه کوه خان نور کار اخیستل تېر زما کار دی. زما اړم دغه غواړي چې د ده سره زمونږ هم زندګي مکمل بدله شي. خو خان په معامله خیال ساته. فردوسه تا ته ما ویلي دي چې زما په هره پیره کې ستا 20% دی. دا پیسې دا کېده. ټیک ته جی. موري زویا نن ډېر د وخته کور ته رانلې خیر خو دی که نه؟ او خیر دی موري.
زویا دا دومره پیسې چرته وې؟ مورې کار مې موندلی دی. کار؟ پیسې خبرې نه کوي خو خپله پیژنګلو ضرور ښکاره کوي. مور ته ولې هر خبره سخته کې؟ ودانه بچي دا ځکه چې زه مور یم. مور د خپل بچي د لاس وزن احساسوي. ودانه دا راته ووایه چې دا پیسې حلالې دي او که حرامې؟ مورې صرف دومره پوه شه چې دا پیسې د لوږې نه راوړي. زویا اوږې خو خېټه وي خو د ټوله نه اوږې ضمیر وي. مورې تا ته د دې زمانې څه پته ده چې هر ورځ بې عزته کېدل څومره سخت دي؟ ستا پلار لوږه زغمله خو د حرام یو دانې کور ته نه وراوړې. बदकिस्मत क्यों साथ छोड़ गई, दिल रोता है चुप चुप के।